خو لله الحمد چې اوسنی انقلاب چې 4 کاله مخته راغی ډېرې ځانګړتیاوې لري، ډېرې د خوشحالۍ خبرې لري. په 1100 ورځو کې په 400 ولایتو 400 ولسوالیو کې تغییر راځي، نه یو ځای چور سو، نه یو څه تاوان ورسېدو، نه بې ځایه وینې توی شوې. دا ډېره لویه کامیابي ده چې خدای تعالی موږ تاسو ته را په برخه کړه. او هغه مجاهدین، هغه قهرمانان چې 20 کاله په غرونو او په سنګرونو کې تیر کو په لوږه او په تنده، نن بیا هم هغه مجاهد ده. تا سرحدات هم دی ساتي، تا پوستې هم دی ساتي، تا چک پوینټونه هم دی ساتي، په تا باندې پیره هم دی کوي، ګزمه هم دی در باندې کوي. نن یې باید ما او تا ډېر قدر وکړو. نن هم هغه څه لمر و ګرمۍ و یخ د شپې تېروي. نن هم په ډېره کمه تنخوا په کمو امکاناتو باندې د دې وطن دفاع ته ولاړ ده. او بیا د تا موټر سي ودرئ، بیا درته وایي خفه نه سي، وبکه خفه نه سي. که د دې ستړي مجاهد قدر چا ونه کړو، الله تعالی به په دنیا او آخرت ذلیله کوي، که بشر ده که کسر ده. دا خو څه وړه خبره نه ده. ځواني قربانوي، کور پرېږدي، اولاد پرېږدي، د تا ساتنه کوي، د تا حفاظت کوي، په تا پیره کوي، له تا امتیاز نه غواړي، موټر نه غواړي، پیسې نه غواړي. او که خدای مکړه ته بیا هم په ټیټه سترګه ورته وګورې، الله تعالی به دې داسې ذلیله کوي لکه په تاریخ کې چې خلک ذلیله کړي دي. موږ د خپلو مجاهدینو، د خپلو پولیسو، د خپلو استخباراتو، د خپلو ملي اردو ډېره قدرونه کوو. ډېر دا د موږ په سر تاج د دوی له برکته ایښی ده. دا نظام د دوی له برکته په پښو ولاړ ده. ما ته ډېر زور راکړي چې کله کله د دوی په واړه حرکت باندې څوک رشخند وایي، څوک خبرې پسې کوي. او د خدای ظالمه له اشغاله اخلاص کړې، ناموس یې درته وساتو، ملت یې درته خپل کړو، ازادي یې درته راوړه، اسلام یې ژوندی کړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت یې را ژوندي کړو. او نن هم په ټوله دنیا کې سرشار یې، په خپلو پښو ولاړ یې، د چا له تاثیره خلاص یې. دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. د دې قهرمانانو باید قدر وشي، ډېر قدر یې وشي، چې څومره قدر یې کېدای شي هغومره باید وشي.